نن به واورو چې د ابوالحسن جدایي سلما کوم حالت ته رسوي او وړاندې څه کیږي. درېیمه ورځ په اسمان نورې زره خپرې شوې. سلما د کوټې بام ته وختله او له خفګان نه په ډک نظر د سمندر په لور کتل. له ساحل نه لرې د سمندر په سینه د ابوالحسن کښتۍ په څپو کې ټالونه خوړل. د شمال څو تیزې څپې راغلې او باران پیل شو. چې باران تند شو د دې د سترګو د څار دایره وړوکې کېدله تر دې چې کښتۍ له سترګو پناه شوه. که یې هر څو هڅه وکړه خو اوښکو یې د سترګو مورګې ورډکې کړې. پر باړخوګانو یې لارې وکړې او د باران له څاڅکو سره ګډې شوې. سلما تر ډېره وخته لاس په دعاو چت نیولی و او دعاګانې یې کولې. ای زما څښتنه، هغوی د سمندر د یاغي څپونه په امان وساتي. په باغچه کې له ابوالحسن سره تر وروستي ملاقات وروسته د سلما په خیال او عادتونو کې ژور بدلون راغلی و. هغه د ابوالحسن په بې پروایۍ ډېره خفه وه، خو بیا هم هغه د انسانیت یوه لوړه نمونه باله او په دې باور و چې د ابوالحسن کوم عادت نه خوښیږي خامخا بد دی، ځکه خو یې بیا بې پردې د چا په مخ کې ګرځېدل پرېښودل. کله چې ابوالحسن او ملګري د بندر په لور ولاړل، دې په زړه کې له ځانه پوښتنې کولې چې آیا د دې په زړه کې به زما لپاره کوم ځای وي. کله به چې د ابوالحسن خبرې ور په زړه شوې نو په زړه کې به یې د مایوسیو تیرو وزرونه وغوړول او کله به د هیلو او امیدونو ډیوې پکې بلې شوې. پلار یې غږ پرې وکړ او سلما له بامه کوزه شوه. بوډا عبدالله ترې پوښتنه وکړه، ته په دې باران کې پات څه کوې؟ هیڅ نه، زه سلما غوښتل څه پلمه جوړه کړي، خو د ابوالحسن خبرې ور یادې شوې. ما د هغوی کښتۍ څارله. عبدالله ورته وویل، هغوی خو وختي تللی دي، لاړه شي جامې دې بدلې که. طلحه اوس راځي چې دواړه له هغه نه قرآن کریم زده کړو. سلما پوښتنه وکړه، ته هغه چیرته پریښې؟ هغه د زید په کور کې تم دی، اوس راځي. طلحه په څو ورځو کې سلما ته د اسلام ریښتونی دین ور وښود. هغې اوس په هر کار کې د ابوالحسن د رضا او خوښۍ پر ځای د خدای جل جلاله رضا په نظر کې نیولې وه. خو بیا هم په هر لمانځه کې لومړی دعا د ابوالحسن لپاره وه. شپږ میاشتې تېرې شوې، د ابوالحسن هیڅ خبر رانغی. د سلما خفګان په اندېښنو او وارخطایۍ بدل شو. هغه به سهار او ماښام په بام ختلې وه او د سمندر په لور یې کتل. د بندر په لور هره بیړۍ به دې ته د ابوالحسن پیغام راوړونکې ښکارېده. دې به خپل خدمتګار هم د ورځې 2-3 ځلې بندر ته واستو او چې بیرته به راستون شو په لالهانده یې به یې ترې وپوښتل، تا ښه ولیدل؟ په هغوی کې هېڅوک عمرب نه و؟ د خادم به هم تل ځواب دا و چې ما ښه پوښتنه وکړه، هغه کښتۍ له بل ځای نه راغلې او یا عرب هم پکې نشته. سلما به د سمندر وړي انسان په څیر چې له ویرې او امید نه هر خس او خشاک ته لاس اچوي وویل، تا به له ماڼوګانو نه پوښتنه کړې وه، ښایي هغوی به په کوم بندر کې لیدلی وي او یا به یې د هغوی په باب څه اورېدلي وي. خدمتګار به بیا په ځغاسته بندر ته روان شو. د سلما د زړه د ارزوګانو په کنډرونو به د نویو هیلو ماڼۍ ودرېدې او بیا به هم د خدمتګار مایوسه او خفه راستنېدل. د دې د هیلو نوې ماڼۍ هم په یوه درز راوغورځوله. هغې به هر سهار په زړه کې د امیدونو نوې ډیوې بلولې او چې کله به لمر د سمندر په څپو کې ورک شو، د دې د هیلو ډیوې به هم ورسره مړې شوې او د زړه درزا به یې په آهونو او اوښکو بدله شوه. تر یوې مودې خو سلما نه پلار او نه طلحه ته د زړه راز څرګنداوه، خو د سلما وزې هغوی دواړه په شک کې وغورځول. بهر تند باران ورېده. طلحه او عبدالله په برنډه کې ناست وو، روغ بړی کاوه. سلما د یوې کوټې له کړکۍ نه بهر د باران ننداره کوله. په خبرو کې د ابوالحسن یاد راغی. عبدالله وویل، خدای پوهیږي هغه تر اوسه ولې راستون نه شو؟ 8 میاشتې پوره شوې چې تللی. طلحه وویل، که خدای تعالی د سمندر د خطر نه ژغورلی وي نو د دومره مودې نه راتګ یوازینی سبب یې دا دی چې هغه چېرته جهاد ته تللی دی. عبدالله وویل، نن ماته د لیبسنګ وویل چې له دې ځایه نږدې 10 میله لرې د مالا بار یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې یوې کښتۍ 15 تنه ترې پورته کړي او دلته راغلې ده. طلحه پوښتنه وکړه، په کښتۍ کې ټول څو کسانو؟ ښایي 20 تنه وي. کښتۍ لویه وه خو د سوداګرو مالونه پکې بارو. هغه کښتۍ څنګه ډوبه شوې ده؟
ماڼو چې ساحل نږدې لیدلی بې پروا شوی او کښتۍ یې له یو کمر سره جنګولې او ټوټه ټوټه شوې ده. سلما په خپله کوټه کې ناسته او په چورتونو کې ډوبه وه. هغې یوازې وروستۍ خبره واورېده او د یوې شېبې لپاره یې وینه په رګونو کې وچه شوه. له برنډې نه بیا د عبدالله غږ اوچت شو. دغه کمرونه ډېر خطرناک دي. هر کال دلته یوه نه یو کښتۍ ډوبېږي. د هغه ځای د خلکو عقیده داسې ده چې په دغه کمرونو کې د سمندر د دیوتا خدای عبادت ځای دی. دا یې چې واورېدل د سلما په رګونو کې غیر معمولي لړزه پیدا شوه. جګه شوه، ولاړه او د پلار په مخ کې ودرېده. د هغه هیبت ځپلې او سپین تښتېدلي رنګ ته چې د عبدالله پام شو، ترې ویې پوښتل: لورې په تا څه شوي دي؟ لږ شېبه د احساساتو له زوره د سلما غږ په ستونو کې بند شو. د رنځ او درد په تل کې ډوبو سترګو یې وویل: تاسو چې له ما نه څه خبره پټوئ، زه پې خبره یم. عبدالله حیران شو، ویې ویل: لورې څه خبره ده؟ د سلما شونډې ورپېدې، په سترګو کې اوښکې وځلېدې او ویې ویل: ووایئ د هغه کښتۍ څه وخت ډوبه شوې ده؟ تاسو ته چا وویل؟ او هغه تاسو ولې چپ یاست؟ د خدای لپاره یو څه ووایئ، زه هر بد خبر اورېدو ته تیاره یم. سلګیو او آهونو د دې د خبرو لړۍ سره شلولې. عبدالله پریشانه شو. ځواب یې ورکړ: موږ د بالامار د یوې کښتۍ خبره کوله. نن ما ته دلیب سنګ وویل. خو سلما د پلار خبرې ورغوڅې کړې. نه له ما نه خبره پټوي، ما ته په دروغو تسلي مه راکوئ. دا یې وویل، په سلګو شو او کوټې ته ننوتله.